په اسلام آباد کې د 50 مسجدونو لیست جاری کړی دی چې دا به موږ ورانو. الکه اسلامي ملک او د مسلمانانو په ملک کې خلک مسجدونه جوړوي او ورانوي. مسلمان حکمران خو مسجدونه جوړوي او چې کوم شته پای کې توسيع کوي نورې خسته کوي. د شرابو پرمټ جاری کوي چې شرابونه دی هوټلو کې جایز اجازت ده ځکه چې دی هوټل کې دلته خو انګريزان شته کوي د بار ملکونو د انګريزانو د شرابو غم سره شته او د مسلمان د سجدي او د عبادت غم سره نشته د خپل قوم. ځکه د انګريزان راځي او روس نه راځي او د کفري ملکونو نه کسان راځي چې انکه هوټلو کې شته کوي نو شرابو ته اجت ده داغي د شرابو پرمټ ورکوا او د الله کور رانوا چې دا چونکی په دغه کې راغله نقشه کې دا د نعوذ بالله خلکو د قران ټکي د نقشه چې بس بدلیږي نه چې بدله بله پکې د جمعات راځي بل څه پکې نه راځي. دا د سړک دی چې بس بیخي چې په دې جمعات را نشي لکه دا سړک اډو جوړیږي نه په بل طرف واړه وکنه. انجینر نو ډېر چلونه ورزي انجینر خو چې غوړي ارسه کولای شي خو نه مقصد بدل لې دا مسجدونه په خنه لګي دا ولی په دې لارو په دې غاړو د مساجد مونږ وای ګوره کلم چې د څه کارونه کیږي هغه قوم باندې الله عذابونه راولي او ناشنا عذابونه راځي. هغه قوم الله رب العالمین بیا ګوره شدید ترین سزا سره مخامخ کړي. مسلمانو کمران به مسجدونه کولاوي زیاتای به چې وړوکې غټي به چې لکه خلک دلته ډیر دی ودرېګه دا وړوکې دی چې نور هم کولاو. مونږ خو علما په خپل ګرځي یو روپۍ 15 روپۍ او 100 روپۍ او 0 روپۍ خلکو نه راغونډي او زمکه پیوالي به جمعهتونه جوړي نه حکومت چاله دلته زمکه علي د جمعات او نه چاله آبادی نه کوي. هلکه په خپل باندې مهنت کړي په خپل مهنت منډه ترړې وي د دې علما خو شکریا ادا کا. پس په لکونو طلبه په دې مدارسو کې سبق وای په لکونو استادان دوی په روزګار کړي دي مدرسو. دا چیرته د مدرسې بند شي او دا ټول استادان د مدرسو نه را فارغ شي او بے روزګار ته ګرځي په دې ملک کې بستا سهالي. دا خو دې مدرسو در نه سنبال کړي دي ډېر خلک هغه معمولی تنخواه باندې گزاره کوي معمولی تنخواه باندې د مدرسې د استاد څه تنخواه هغه معمولی خوروا خوري هغه ماشومان هغه در لګي په هاستلو کې در لساتي چې دا ټول ماشومان ته در پرې خودل شي د دې بس حالي د موجوده سکولونو سال نه د دې نسل سال له کم طرف تروان. شکریا د دې مدارسو په کار ده چې د علما دومره ماشومان زموږ سنبال کړي چې هغه لګي دي کانې پینې او د رهایش تنظیم هم کوي قرآن مرتخی او حدیث مرتخی او دغه رنګه د دې امت د تربیت لپاره تیاروه. دا نه چې زموږ په پارلیمنټونو په اسمبلو کې ناست دي بسم الله الرحمن الرحیم نشي ویل او ویډیوګانې شته دی قل هو الله احد نشي ویل سورۃ اخلاص یو اینا اعطیناک الکوثر سورۃ وي هغه غلط وي او زموږ پاکستان ټولنه غوډ سینیئر ترین بیرسټر واه نوم به په کندو کې ناراضي سینیئر ترین بیرسټر د پاکستان نوم یې نه اخلم اساس ضرورت نشته نوم د چا ذاتی توهین کو په تور افسوس دا خبره سینیئر ترین او هغه په یو مجلس کې ان اعطیناک الکوثر وی غلطي وي. الکه مجلس مشاورت د ملک په شورا او په پارلیمنت کې هغه کسان کینه و چې په دین پويږي چې هغه درله د دنیا هم صحیح مشورې درکې او دغه رنګه دینی راهنمایي دی مو کې دا قوم به اله د تباہی نه بچ کېږي.